سلامونه افغانانو، وطنوالو، ملګرو، دوستانو، ستړي مشئ. د لندن په لویدیځ کې د اکس برج یا د هیز په سیمه کې در سره یو او دلته مو یو مسافر لالی پیدا کړی دی او بارام جان خو تاسو ټول پیژنئ، معرفي ته ضرورت نشته، خو غواړم د ده سره ځینې پوښتنې وکړم دا د مسافرۍ د ژوند په باره کې. بارام جان ډېره مسافري وکړه، له افغانستانه یو ګاونډي هېواد ته ولاړه، له هغه نه وروسته بیا اروپا ته راغی، بیا په اتریش کې، په جرمني کې، بیا بالاخره لندن ته راغی. زه نه پوهېږم چې اوس په لندن کې تبه لګېدلې ده که نه. بارام جان ستړی مه انا صاحب تاسو په خیر راغلی، موږ کور ته په خیر راغلاست، نماش درته وایو، ښه راغلاست درته وایو، هر کله راشئ. والله بس لندن ښه دی او ټول وطن ملکونو کې ماته خلکو عزت راکړی، خپله مینه راکړې دی، خپل چچوانو ما سره کومک کړی، مرسته کړې دی، ماته مینه راکړې. خو د لندن مسافرو ډېره ماته مینه راکړې دی. خو یو بل ستا ملګری دی، البته هنرمند دی، لطیف ننګرهاری نومیږي، وایي زه خو د لندن مسافرو خوړلی یم او څنګل راته خوره که. نو ته څنګه، تا ته هم داسې ښکاره شو که نه یو څه دومره بد نه دی لندن؟ نو که دا مو په دوبۍ کې هغه وخت کې ما دوبۍ سندرې ویلې، په امارات په سیمه سندرې ویلې، بیا ما هغه سندرې ویلې وه چې جانانه څه غواړې، عربو کې ګرمي ده، وطن ته راشه ښکلی موسم د پسرلي ده. نو دا ډېرې سندرې داسې وي، تاسې نواب میرزا صاحب تاسې کلیوال رئیس صاحب هغه ماته یو سندره لیکلې وه چې وطن ته راشه که ویزا دې کینسلیږي، خوږه جانانه د ستا خبرې مې یادېږي. نو داسې ډېرې سندرې وي چې که مې پردي وطن کې څومره زړګی تنګ دی، په ما ګرانه بابا کابل ته نه ځم هلته جنګ دی، ډېره هغه خبرې وي. نو موږ هم دا سفري سندرې کړي دي، نګهري صاحب که کړي دي، همدلته اوسېدو نو حق یې و چې دا خبرې کوي. زموږ مینهوالو ته او زموږ کتونکو ته یو شی یادوو چې دا ډېر نادر داسې پېښېږي چې هنرمند یې څوک خپل کور ته میلمه کړي. معمولا هنرمندان موږ میلمانه کوو که نه، موږ یې قدر کوو، مړۍ ورکوو. هنرمندان او ملایان معمولا په دې خوشحاله وي چې دوی میلمانه کې او دوی ته مه وایه چې راکه، دوی ته وایه چې واخله. نو دا څنګه پېښ شول چې تا موږ میلمانه کړي یو؟ داسې دی وایي چې شاهینې په ختلو کې دمې که، پښتانه هلته حجرې لري جرګې که. نو په میلمه باندې خو کور آباد وي، چا خبره برکت راځي کور ته. زه خوشحالېږم، بیا د پکتیا یم، میلمه پالنه زمونږ دود دی، رواج دی او دا زمونږ په شان کې دي، زمونږ په وینه کې دي. نو خوند راکوي. دا خو ډېره زه خوشبخت یم چې تاسو غوندې درانه خلک دلته راغلي دي ما سره. مننه، ژوندی اوسئ. پوهېږم ټوکه مې وکړه چې داسې نه وي چې د اورېدونکي فکر ونکړي ټول هنرمندان داسې دي. یوه خبره بله چې ما د مسافرۍ یاده کړه، اوس د لږ څه ټوټ ولګېده که نه، تبه دې ولګېده که نه، که فکر کې چې یاره نه را مې سفرتیا غوړې؟ نو خو داسې دی چې کوم ځای کې سړی خوښ وي، کوم ځای کې مینهوال وي او کوم ځای کې وطنوال وي ډېر او مړی ژوندی وي، ټول وطنونه اوس زما دپاره هغه دي. ځکه چې موږ افغانان اکثریت ټول مسافر دي. ما هغې ورسره نه پوښتنه وکړه چې څو ژبې دي زده؟ ما چې والله لږ لږ په هره ژبه پوهېږم. دا څنګه؟ خو ما چې خو هر ځای کې مو مسافرتیا کړې، 2 کاله یو ځای کې تېر کړه، 3 کاله بل ځای کې تېر کړه، 5 کاله بل ځای کې تېر کړه، دغې نه ژبه زده کېږي که نه. نو لندن کې خوښ یم رښتیا. بله خبره، معمولا دا د ژورنالیستانو داسې یو اصول دي چې دوی معمولا وایي چې دا وروستی خبر څه شی دی. غواړم د همدې نه پیل وکړم. ته خو نو مسافري دې هم ډېره وکړه، په لندن کې دې هم ډېر وخت تېر شو. وروستی سندره، وروستی ابتکار، نوښت، خلاقیت څه شی دي، څه دې کړي دي تر اوسه دا په دې وروستیو وختو کې؟ والا دلته خو یو مشکلات دغه دي چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نه هغه سټوډیو، هغه موزیشن، هغه کوم سازنده چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه موسیقي دلته هغه خلک نشته، هغه ثبت نشته دی. نو د دې کابله هېڅ موږ داسې کوم هغه نه دی کړی چې اواز خاص سندره مو په خپل زړه جوړه کړې وي. خو اوس یو څو سندرې مې جوړې کړي دي، 2 سندرې مې داسې جوړې کړي دي چې یوه میشپ سندره دی، میکس دی، او اکثریت خلک غواړي لا راغلی نه دی مارکېټ ته به راځي. یو مې بله د پکتیا طرز سندره دی، هغه مې جوړه کړې ده. نو دا تر څو چې مارکېټ ته راځي نشي کېدی چې موږ یې په دا بې مارکېټه دنیا کې د خپلو مینهوالو سره واورو، ځکه چې شی خو تیار هغه هم وسله ده چې په لاس ته راغله. سندره هغه خو داسې دی چې د پکتیا ته وایم همیشه خو ریمیکس دی. هغه یوه سندره مو یو ځای کړې دی، یو سندره یو سر وکړی، بل سر وکړی، بیا همداسې لهجې
سټایل بدلېږي د ټیمپو نوره زړې سندرې ته خو د پکتیا یې په پکتیا کې ځاځی یې کوم ځای یې په ځاځیو کې د کوم ځای ځاځی کې زه د احمد خیلو ولسوالۍ یم د سکندر خیلو کلي اوسېدونکی یم او د اریوب ځاځي څومره لرې دي ستاسو نه نو یو لارم تقریبا یو نیم ساعت ما ځکه دا خبره وکړه د اریوب ځاځي ډېر ښکلی ځای دی نیم ساعت 40 منټه مزل او فکر کوم دغه په د فیسبوک کې په د ټویټر کې د دوی عکسونه چې کته پورته کېږي فکر کوي چې د دنیا ښکلی ترین ځای اریوب ځاځي خو ونې دي غرونه دي نخترې دي لمنځي دي زرغونځي دي اوبختې دي موږ دا ډېر لرو که نه او د طبیعت سړي ته یو ځان ته یو ښکلا او یو استعداد ورکوي کیدای شي غرنی سړی ځکه به داسې استعداد به اوله دا لوړو غرونو زه خپل همدا د غرونو خبره ده ځکه چې د غرونو اوازونه چې دي هغو خلکو اوازونه هم جیګ دي یا مثلا یو د نور هغه سره پاره کوي خلک یې چې هغه ویل چې د غره څه چې خلک چې بازار ته راشي بیا معلومیږي چې دا والا د غره نه راغلي دي ځکه چې بلد دی هغه سره نه وي لنډۍ مې په زړه شوه چې د جګې غرې کجیر یې مړ که بلبله جوړې چې خالي شول کړنګینه خو دا غرونه همدا خلک په غرونه په دوی آباد دي که نه خو د هغه چېرې نه ویره نه شي د آخري خبره چې چا تر اوسه لا نه ده لیدلې خو موږ به یې ستا له برکته اورېدونکو ته کتونکو ته ور وپېژنو بلکل دا به زه ته وایم تاسو ټولو اجازه د دې کې تاسو ټولو د دې ما مینوال خوښه شي او ستا د لیدونکو تا سره چې کوم ملګري په هغې کې دي یوټیوب کې دي و د حسن غاړه کې چې هغه په سپینه غاړه زنګوي د مینې زلزله شي دنیا ځان سره واړه زنګوي واړه زنګوي د دنیا 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 واړه ښایست داسې شراب دی چې ټول پسې خراب دی ښایست داسې شراب دی چې ټول پسې خراب دی یوازې زه خو نه یم ساقي ملا دواړه زنګوي یوازې زه خو نه یم ساقي او ملا دواړه زنګوي واړه زنګوي د دنیا واړه 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 زنګوي ډېره مننه خوند یې وکړه زه دې هم صحیح هنرمند کړم درسره ودې نه وي د چا شعر دی کله دې ویلی دی او کله دې کمپوز کړی او کله به راځي د ټولو خلکو دپاره دا شعر خو نه شم ویلی چې چا شعر دی خو او ما خپله بس داسې وایي چې زما شعر دی او کمپوز خو ډېر مخکې نه دا زړې سندرې دي دا خو پورپوري سندرې دي د هغو کمپوزونه دي دا د چا میراث نه دی یوه بله خبره چې پرېږده چې دا خلک هم لږ څه د یوه راز نه خبر شي دا مخکې څو دقیقې مخکې منظور پښتین سره مې خبرې کړې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نو ده ته یاد کړې وایي چېرته یې مالې بارام جان ځاځي سره ناست یم دلته سلاته یې جوړه کړې ده او دا دي دا بانجان او مولی او اولیف اویل یا انځر او دلته هم دا دي بادرنګ دي نو ما ویل دغه شیان سره خرو او اوبه خبره دا ده چې منظور پښتین ولې دا خبره وکړه وایي زما ډېره خوښه شوه چې ما او تا یو 2 کاله مخکې غرنۍ سندره په سټوډیو کې غرنۍ سندرې په ګډه کړې وې نو منظور پښتین هم غرنی سړی دی وزیرستان خلک ټول دا سندرې د لهجه هم دی ټول نو دا د ستا د محبوبیت دلیل څه دی ولې د خلکو خوښېږي څه کیسه ده څه کمال لري
داسې دی دا خو اول د هغه وخت کې زموږ د غرونو هنرمندان خو یو امین الفتح هنرمند و چې موږ نه مشر هنرمند و، همدغه سیاشیک صاحب و، بیا نو زه وم، پیر محمد مشم نور داسې څوک نه وو. نو دغه ټولو غرنۍ سندرې کړي دي. بیا اکثریت ما سندرې چې دي غرنۍ دي. نو د موږ تاسو سیمه ټوله چا خبره چا شهیدان لاسه ورکړي دي، چا اولادونه، چا ورونه، چا پلرونه، چا ماشومان، نو دوی ډېر غمګین دي. د غرنۍ سندرې چې دا یو غمګین اواز دی، یعنې هغه ټاپه دی. سړی طبیعت جوړ شي ورسره، خو لکن هغې وشي که نه، تسلي هغې وشي، یو سړی چې وژاړي چې زړه مې خالي شو که نه. نو داسې به وکړو چې غمجنوه مو ما لږ مو خوشحال کړه په یوه غرنۍ سندره چې دا د غرونو خلک وایي د غرونو خلک یو کارونه د بازار نه کوو، شډل پډل ګرځو، هېڅ ډول او سینګار نه کوو، کاروان دې خدای ژوندی لري، کاروان هم غرنی سړی دی، زما او ستا په شان ډېر ملګری زما چا خبر چې زه د ده مرید یم، زما پیر دی. مزرعی نیم چیلم بشایی زبانی ولی غخی ورو ورو تو یار اومایی هغه د هیر شول چې دا خاورو لاندې دینایي کدی ولګای وای مو بړنګ وای کله رنګیږي تقدیر والی کله مولای دیدن سواب دا مخرو وڑا وما یا نائی کایو کن خوار وی محبتر وی موتای ټول کالونا خورلی کلی دینائی باندو تا مزاروستا میگا یورده مینائی ډیره مننه. او بله خبره مې په زړه شوه په د ماشومتوب کې، خو طبعا زه هم د غره سړی یم، دا سندرې به چې کېدې بیا به په اخر کې سندره سخته شوه، مثلا دغه ورېرې به چې غرنۍ سندرې کېدې بیا به وروسته تیزه شوه، بیا به دوه درې نفرې ملګرتیا به سره کړه، داسې دا د هغه شاعرۍ خبره بیا وکړه. هغه بیا هغه وه دا ورسې سروکې به پسې وي، لکه خلک وایي چې
یو خو د سندرې دغه د ټاپي وروسته چې یایي ما د خدای مان لري چې ته نه یم دې ته نیماکی یایي آفرین ځکه دا نیمه برخه یایي نیماکی شوه که نه هغه وروسته چې یایي هغه بیا د دې سروکی دی دغه بله برخه ویله چې دلته نه کوي مثلا دغه شاعرۍ چې وي که نه شورۍ لغات چې وي شورۍ مثلا مو چې په زړه کېږي یو سړی به جګ شه په میدون کې بل طرف ته بیا بل شو بالکل دغه دا بیا ورته وایم که زه یو سټایل د کوم دغسې و چې پخوا دلته یې ویله مطلب داسې و مخکې به بجنه وه ارمنیم خلکو څه دومره پیسې نه وي چې دا وخت یو جوړه خستې وه دوی اکثریت سرندې هغه کولې خلکو به دا ډېرې ویلې که نه سرندې یا شپېلې ویلې که نه هغه شعرونه چې دوی په خپله جوړول هغه به دوی غږول دا خو ایجاد جرمني و دا چې افغانستان ته راغلل دا هندوستان کې جرمني سورونه وو نو هلته به جوړېدي بیا بېرته افغانستان ته به راتلې او دومره پیسې چا سره وي نه چې دا یې خستې وای یا هندوستان یې راغوښتې وای که نه نو دغې وجې نه د دې کمبوتیت د وجې نه دوی هغه شاعرۍ د ډالر سره کولې بجه به نه وه نو مطلب دغه به و چې نور سرګړو به سار ورسره وي یو نفر به وویل دا نور به هم وساوي بیا هغه نغمې په ځای بیا دوی غبرګه کورس وساوي لکه کورس یې و نو داسې معنا ده چې ته ګوښه یې اوسه نه کېږي که نه ځکه نه دا کېږي دا زه اما دغه دا سندره داسې کړې وه چې د پسې یوه خبره بله مې خلکو ته یو نقل ورکوم چې دوی خبر شي په دا مجلس کې ډېر ملګري دلته نوستي خو د کمرې څټ ته دي دوی کسې نوم وښولم پاینده څرګند او قاسم خان مندخیل دوی به سره دي خو خدای چې دوی سره یې حوصله کړې غلي نوستي ملګرو یې حوصله وکړي وروسته راګډ شي خیر ده بس دوی ته ډېر خوشحاله یم دوی راغلي دي او دوی ډېر شیونه زده کوي مثلا دا لویې خبرې دوی پوره دا نه وي دا لغات مثلا دا اوس یې چې ورته کې او دا سندره مثلا چې وبشوله یا مثلا څوک به چې اشارې په شکل چې یایي که نه مثلا زه دا یم چې دا تورې سترګې دي چې غلې کړي راپورته نندونې ودینی و مردانندونه دا توری سردی غلی چی را پردانندونه ودینی و مردانندونه ودینی و مردانندونه داسې دی لکه داسې یو سرک یې بره شارې بره وروسته بیا دوی د ارمنیم هغه نغمې په ځای به دوی بیا تر هغې پورې پسې وی چې کله به ډول راوګرځېدل او ختم به کړو لکه دغه شپږ اووه نفره به چې وي دی به دا سرګړي وو دلته سرګړي دا سرګړي وو هغه به ځان سره خپل نفر به ول دا هر کلي خپل شاعر سره خپل خلک به وو دا خلک چې وي دا به شوقي وي سره تلل که پیسې شوقي نه یار چې خپل او داسې خلک به خدای نه به دا ورځ غوښتل او چې کله چې د کینو هغه جامو کې چا خودي وي ډېرو لرو کلونه هلته د منګل نه به شعرونه راتلل ځوځیو ته ځوځی نه به تلل منګالو ته زادرونو ته تڼیو ته خوست ته صبریو ته د ټول پغنې دلته کوم چې شعرونه شعرونه کې مثلا سفیره مثلا نیازولي د ژوندای لري نیازولي و مړ شو مرکه سره کړې وه په شاهدیار صاحب مثلا په تڼۍ کې ځینې سید احمد خان و ماربیک و بالکل دا د خوست شاعران و همدوی هغه وخت زموږ وطن کې بیا همداسې زموږ کلیوال و رمضان ماما خدای دې وبخي هغه ډېر لوی شاعر و او د زنګي خان پلار ددک ماما خدای دې وبخي هغه ډېر ښه شاعر و حکیم جان فریدي صاحب خو یوه خبره بله کیدای شي سیاسي پوښتنه وي خو په هر صورت په دا کلي کې په ولس کې شاعر ته هنرمند ته خلکو په بده سترګه نه کتل خو ضرورت به ورته که نه کتل هم خو ضرورت دی د ټولنې ضرورت و کنې هر څه مخکې که لښکرې به وي خو په همدغه د ډول هغه به خلک خبرېدل که اور به ولګېدله نه سهولت و نه سپیکرې وي نه بجلي ولا چې یا اور لګېدلی دی یا چیغه ګډه وو یا مثلا ویلې سپینه وو یا مثلا توی راغللو مثلا چا څه به دومره هغه نه وي پیسې چې ډزونه زما خپله یادېږي ما په یاد وطن کې به چې توی راغللو بیا به ډزونه وکړل خلک وشي لکه دوی خپل هغه سره ایښی وو
چې ډزونه وشي توی راغلی دی مثلا ډوډۍ ویلی شول شپې اور لګېدلی دی که ورځ ډوډۍ ویلی شول خلک به روزي به چیغې خلک به خبرېدل ځکه دا نغاره وه یوه بله خبره ورته وکړه د اتڼ موضوع که نه د هنر خبره خو مې یوه اندازه وکړه اتڼ په پښتنو کې معمولا داسې یو شی و چې که مشر و که ملک و که کشر و نه څوک په شرمېدل نه څوک په خفه کېدل اوس هم دغسې ده خو دا موضوع سره کوم مثلا ولې اتڼ مثلا یو ډېر مشر سړی به و که نه د کوم مشر به و ملک به و بل به اتڼ ته به مخکې شوی ته او یوه خبره بله وه چې اتڼ ته دغه د نظم یې څه رقم جوړوه دلته خو داسې سړی نه و چې ورته وایي چې ته جګ شه ته کښېنه ته ګډېږه ته ما ګډ ته اتڼ کته یې ما که دا نظم ترتیب څه رقم جوړېده ولا داسې دی زه خو د دې دکه دا ډېر لرغونی تاریخ لري د دې اتڼ خو څومره وایم که نه ځکه دا د پښتون چې څومره چې زه فکر کوم چې پښتون پیدا شوی دی نو د اتڼ سام سره پیدا شوی که دا وایي دا به ډېره مبالغه دې نه وي نو دغې وجې نه زه په دغې هغه نشم کولی اتڼ خو چې دی اول خو ټولو زده و ځکه چا چې زده نه و جګېدل به نه و اوس که زده وي که زده نه وي جګېږي وشه موږ کلي کې یو سړی و موږ کلي کې یو سړی و مثلا 20 نفره 30 نفره به اتڼ ته جګ شول بیا د چا چې زده نه و نو دی خو به پیدا هغه سړی به هم په ځون پیدا که نه او ده به وي چې ده به یو اعلان ورته وکړي چې وخلکې دا بدرنګ ووځئ ګوره دا لکه داسې لکه یو سپورت لکه شروع کېږي لکه یو دا ډېر په آسته هغه سره شروع کېږي ورو 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 اخر ډېر تیز هغه ته په دې ځای ختمېږي لکه انسان ګرمېږي د اتڼ خبره دې چې وکړه دې پوره چې د مرکه ډېره اوږده هم نه شي او اتڼ نه پوتې نه شي د اتڼ نغمه که غواړم چې د اتڼ نغمه ورته ونڅي بیا د اتڼ د نغمې یو کمال دا دی چې معمولا د اتڼ داسې ورو ورو خصوصا چې ډول وي سره طبله وي ورو شروع کېږي بیا تیزېږي په ترتیب سره په ترتیب سره په خپل هغه سره چې موږ خلک دا رقم خلکو نه وځي بیا نو ژړکي پوتې شي یو مشکل بل هم په اتڼ کې راغلی دی ته به متوجه وي که نه چې معمولا د اتڼ خو یو خپل نظم لري یو ډیسپلین لري یو معنا لري د ځینې ژڼکۍ داسې بې رقمه کړی دی که فکر دې وي په اتڼ کې مثلا یو رقم ګډېږي درسونه کې کوي خو دا خو دوی غواړي چې نوښت پکې وکړي که نه خو ولې دا اتڼ چې دی دا څنګه چې جوړ شوی دی څنګه چې موسیقي دی په دودیز ډول په علمي شکل دا بې حسابه نه دی اتڼ څوک یې 12 شپږ 14 شل 22 اندغو ته رسېږي اتڼ لکه خپل لاټه یعنې دا لاټه نه دا بیټونه دي که په موسیقي په علمي هغه وګورو دا بیټ دی بیټ چې دی دا زیاتېږي اته ډېر بیټونو ته دا اتڼ شي که نه دا که چېرته د بیټ نه وباسئ یا پکې ډانس وکړي یا پکې نوی نغه وکړي هغه کیفیت هغه خپل ارزښت چې اتڼ نغمه هم ویره نه شي یو اتڼ نغمه به مرته وغږوي او په د اخر وختو کې د کلي اتڼ ډېر کلي خو نه د زوزی اتڼ دا ډېر موډ شوی دی چې دا ویلې خو داسې زوزی اتڼ چې دا ووینې د ښکلې پیغلې دي یو خبره یو خو داسې دی یو ملي اتڼ دی چې ټوله دنیا یې کوي موږ اتڼ چې دی چاته ورته نه دی ځان ته یو هغه دی انداز مه دی ځان ته د موږ یو منګالو زادرانو د تڼیو د ټول منطقو داسې دی خو لږ فرق لري به د موږ ځای چې دی هغه بیا ځان ته یو خو اوس یې سخت کړی دی لږ څه د ځینې ژڼکي چې وینم مخکې به مثلا 4 لاټه مې داسې ترېږي که نه سرچپه ترېږي بیا بېرته داسې شي بیا داسې کېږي بیا داسې شي که نه خو بالکل دا ډېر سخت دی خو دا داسې دی چې داسې خو داسې لکه ورزش چې کوي که نه یو څه رقم ته باید تاو شي په څومره اندازه کې باید څومره وخت کې تا غذي ته ورسېږي ځوان ورسوي چې تا هغه ټیمپو ته هغه سام ته ځوان ورسوي بیټ ته که نه یو درې شخصي پوښتنې هم شته د اتڼ نغمه چې نه ویره نه شي اتڼ د اتڼ یوه نغمه په ګډه اورو بیا محمد شکر شنا دې خولونه خیال ورباندې جوړ دا ولونه وای واده وشتما ما یاند پودا مړاو
وړاو سترګو یاما دای دای خورې دای دای چې لمپو سر نه رای وای و نه رای لوګای دای جلکای کا دولې وسه کا زور دې جانیو روشه روشی تو بویو سے آتن کی جونے ڈیرے دے مناظر پو تو دائی تاکی تیرے دا چې د اتن ناري دي دا د هر قوم خپل غل لکه اوس موږ ته وی چې اتن کې نجونې ډېرې د مو نظر پتو د تکي تیرې دا د زادرونو دي زادرونو ته نه خو ما نه ده کنه ټول دای خوري دای چې لم په سر نه ده دای خبره ده چې وکړه مو ته اتومات په فکر کې د پښتني کلچر هغه برخه ولګي دا چې دای نوم نشي خوسته جنکۍ خو شرمېږي دا خبره نو ځکه دا څه نشي ویل چې مثلا دا څه وایي چې باران دی سپین دی دا څه نه دی یو ټوکر راځي یو ټوکر راځي خو دلته نه کو ډیره وګدا دی ټوکر کولای نه شو کنه ډیره د دې نمونه په باندې ځکه چې موږ کلتور داسې دی چې اته د ماشومانو نه مخ پټوي ښځې چې دا به سبا ستر شي بیا به پیغیر کې استعمالدلې دی که نه او د چا خبره چې ورندار دی خپل لیورن نه مخ پټوي لکه دایمو رواجونه دي دودونه مو دي اوس هم شته مو په وطنونو کې کله کې مو په کورونو کې شته نو دغه وجې نه دوی هغه د خپل مېړه ته نوم د خلکو مخکې نه اخیستل چې دا څومره دا ښځې څنګه خپل مېړه ته په نامې یا مثلا یا چې خدای دې وبخي او مو مېر د خدای وبخي مو پلور ته په نوم نه وي چې دای مو خپل مور مو خپل مور پلور ته ابل نه وته ابل اوس هم چا خبره چې هغه راته یاد شي صحنه مجدات نو خو دا ابل خو بله معنا هم لري لکه چې یو شته هغه بل هم دی نه داسې وي چې ابل نه ورته وي داسې یو نوم یې نه وپلي که نه ودرېږه بله دا شخصي پوښتنې په باره کې مخکې مې اشاره وکړه غوړه مې تو ته ډېره مې سپرتیا وکړه څرنګه ګزاره کوې چې وړکې جنکۍ دې نشته ښځه دې په وطن کې ته دلته یې څرنګه چل دی دا جمعې څیک دې ته مینځي دا مړۍ څیک دې ته پخوي دا څه رقم ګزاره کوې جمعې ماشینر ته مینځي مړۍ چې دی خپله پخوم او زه دې د هوټلو مړۍ نه خورم ځکه چې کله کله لاړ شم دلته ښکلي هوټلونه شته دي ملګري دوستان دي ډېر قدر کوي دا نه چې څه په پیسو دې وایي چې نه ماته خوند ورکړي څه نه خو لکه یو هم د هنرمندان داسې وي لکه زنانه همونه ډېرې ښې دي هغه ګرځېدلی شي موږ بازار کې نشي ګرځېدی خلک مو ډېر پېژني نو باید وخت ورکړي چې خلکو ته وخت ورکړي نه ولا که مړۍ په خوند پوه شي نه ولا که شکر په خوند پوه شي که نه دلته خلک چې رخصتي غواړي د دوی ورځې خپل خیر دا خو د صحیح دلیل ووایه دا جارو قربان څیک دی ته یا د مینه څیک در کوي دا خو نشته والا بس چا خبره کله کله خپل ځان په تصور کې غېږه ځون ته چې بارام جانه قربان دي شوه خپل ځان غېږه ته وکړو بل شی ورود دا خبره خو نه ده تکړه خو خلک یای نه یو شاعر چې کله چا نه غېږه تا وکم زه په تصور کې خپل اشنا نه غېږه تا پرې مو ته چا و چې هغه دی چې دویمه ښځه دې کړې ده دا کیسه سره چې دلته مې کړې ده چې په لندن کې څنګه نه ماینه خو چې مو نه خدای دې زه کومه ښځه درلودله نو تاسو به وځي کې مصر چا خبره ته وخت زه لګایم دیګ ته کوم سرات ته جوړ کړو خو مو ته به جوړ کړو زه مې خانومه را سره ده بس دا یعنی دا اسه اوزې دي دا کیسه نه خو خزه دې چیرته دا اصلي خزه دې ماشومان او مېر دې چیرته نه اصلي خزه دې سي خزه په دې کې تاړه چې خبره مطلب مې دا دی اوله کې کاږي کې دا اوله او اخري خزه چیرته دو دې چا خبره زه دوی کاډې لرم مېرمنې لرم بس یو بل ملک دی یو په افغانستان کې مې اوشه دوی خو لرې دا نو دا دلته چې چا ویل دا درېیمه خیال ده درېیمه خیال نه دا د دوی ښځې کړل دغه یو بله پوښتنه ده چې ښه شوه چې ټول په زړه کړه
معمولا خو اصول دا دي چې ته باید عدالت مراعات کړې، انصاف مراعات کړې. تو چې د دوی ښځې لرلې دا دې مراعات کړی و دا انصاف که نه؟ زه تاسو ته عدالت غواړم چې تاسو کړی دی خپل ځون سره او خپل ځون ته که دا بېعدالتي ښایي که مینه ښایي که محبت ښایي ما کړی دی. تاسو یې کوی نه شئ، اوس خلکو ته عدالتونه ما غواړم. زه دا عدالت نشم که څنګه دی خپله ما دا که بېعدالتي ښایي که مینه ښایي که محبت ښایي که سرزوري ښایي که دې پوره چې دا شخصي پوښتنه لږ نور هم خیر دی خیر دی. سر دا څه رقم داسې پېښ شول چې دوی ښځې دې وکړې؟ زه خپله زه د دې توان مې درلودو چې زه ښځې وکړم، دوې ښځې وکړم او ساتلی شم. معنا ده چې پیسې دې لرلې، 2 کورونه دې ورته وخوستل، 2 موټر دې ورته وخوستل، څه رقم دوی ښځه پیسې دومره هغه نه غواړي، له اوس زمانه کې وغواړي خو لیکن د فکر نه کوم ځکه چې هغه راحت غواړي چې یو چا سره په خیمې کې هم خوشحاله وي چې راحت وي که نه. نو دا مهم دی د انسان دپاره، د دوه انسانانو دپاره. نو پیسې یا لږ یا ډېرې دومره څه شته چې موږ خپله شپه په تېروو. نه د دوی مله د پیسو غوښتنه کړې دی، نه ما داسې کومه ما داره دی چې دوی ته مې ویل کړې وای. نو په دا ارتباط دا خو څه وي پوښتنې نه پیدا کېږي. که چېرته داسې تصمیم ومنځ چې دوړه دې لري ووهلی، دې وطن قانون خو دا دی چې دوی ښځه نه شي راوستی، بیا به څه کوې؟ هېڅ مشکل نه دی چې زه ورته وایم زما دوی خو قانون کې نشته دی، خو موږ په قانون کې خو شته. دوی به سره ومني، دوی به ومني، خو لیکن هغه د موږ هغه نه دی د وکالت د وکیلانو کار دی چې دوی سره کم د کولی شي. یعنې دوی ته دې ویلي دي چې زه دوی ښځه لرم؟ بلکل ما ورته ویلي دي. پټه کړې ده نه ده خبره؟ دا خو والا چې سخته ده اوس سړی په دا مسافرۍ کې خلک چې یوه ښځه لري چورت یې خروپي، ته دوې لري او چورت هم نه دی خروپ، تکړه یې موزیک غږوي ساعت تېر دی. خو اخري برخې ته به روشي د مرکې. اخري برخه دا ده چې نوره څه پلانونه دې شته که دغه رقم به مثلا په دا وطن کې خو مسافرتیاد و که نه، مسافرتیاد هم لږ څه توضیح دې رونه کړه. کومې ځای کې ګرځېدلی یې، کوم وطنونه دې لیدلي دي؟ والا سفر خو مې ډېر کړی دی، ډېر ملکونه مې لیدلي، اروپا خو مې ټوله لیدلی دی چې څومره ملکونه دي چې کوم ځای کې پښتانه ژوند کوي. او زه وخت یم زه راغلی یم همدغسې کنسرتونو ته، بیا مسکو ته تللی یم، روسیه کې مې هم کنسرتونه ویر کړي دي څو ځله، هندوستان کې مې پروګرامونه کړي دي، کنسرتونه خو نه خو ودونو ته تللی یم، بلونو ته میلو ته. دوبۍ کې مې ډېر وخت تېر کړی، په قطر کې مې هم پروګرامونه کړي دي، سعودیا ته تللی یم، مسقط ته تللی یم، عمان ته، پاکستان کې مې وخت تېر کړی دی. اوس دغه د لندن کې نور اتریش کې به فکر کوم که اتریش، جرمني، دا ټول ملکونه کې څومره چې دي، دا بلجیم، ناروې ټولې ګرځېدلي ځکه چې نورمال داسې رسمي او مسلکي زده کړې خو دې نه دي کړې په موسیقۍ کې که نه؟ یا داسې رسمي خو علمي چې ته وایي چې مکتبي چې وایي داسې هغه مې نه دی، خو د ښو استادانو سره ناست یم، ښه استادانو سره مې وخت تېر کړی، همدلته ورسره چا خبره پاتې شوی یم. نو ډېرې څه مې غونه زده کړي. او فارسي سندرې هم کې دري؟ داسې محفلي چا خبره چې د خلک یې وګوري ځکه نن سبا خو غوړي مثلا د قطغني شو، نه سب قطغني د خاصانه دي، څه ته چې څټ تدریمي هغه سندرې ته څه چې د ودرېګه داسې پر دیوال شو ګنجشکاک شو، ودا خو ټول د محفلي سندرې دي خلک غواړي، طبعا دا به تازه باید وایي کې او هغه سره بیا په لیکلې بڼوي، ځکه چې زه اکثریت هغه چې کوم هنر چې کوم زه سندرې چې یم زه د حافظې د هغه نه یم، زه د کتابچې د مخ نه زده دي ټولې سندرې، زه ټولې که د یو شاعر شاعري چې راواخلم ټوله شاعري ما ته بس داسې میموري کې هغه راشي. او شعرونه د چا ډېر انتخابوې پروګرامونو کې کنده نه دغسې د خپل هنر دپاره؟ ولا هنر دپاره ما د کاروان صاحب شعر ډېر انتخاب دی او ډېر خوند راکوي، او ملګری مې هم د بل د احسان درمل صاحب، تبسم صاحب، فرادي صاحب او ګلنظیر منګل، دا خو شاعران دي، ډېر ښکلي شاعران دي چې ما د دوی شعرونه ویلي هم دي او د دوی په شعرونو باندې مشهور هم شوی یم، خلکو هم پېژندلی یم او ښه شاعري هم دی. او دا دغه هغه چې کې که نه دا د ژوند دپاره یې کې چې پیسې پیدا کړې، که د هنر دپاره یې کې خوند در کوي نه در کوي؟ ولا اوس خو دغه دی چې اوس خو چا خبره چې هغه خپل هغه په غلطه څه ورته فکر هم غلطوي، او ځکه چې دا وطنونه خو داسې دي، بهتره تاسو ته معلومه ده چې که سړی کور وکړي که ونه کړي دومره څه ور رسېږي چې ته هغه ته نه مجبوروي چې ته خفه شي چې مثلا نن دا شی کام وي او سبا ته وینه ښه دی دا وطنونه. که په وطن کې وي که مو هنر کړی دی مخکې هم د مجبوریتونو د وجې نه کړی دی، ځکه چې
مسؤلیتونه ډېر وو چې مسؤلیت ډېر نو طبعا ته په کاوي باید کار وکړي باید پیسې په پیدا وکړي هنر لري خو یعنې خوند داسې معنا لري چې هم خوند دی کې هم یو شی خو دواړه دی هم خرما هم ثواب دی او په اخري خبره داسې خاطرات ترخه خاطره چې مثلا په یو محفل کې یو شی ډېر بد دی نه لګېدلی یو شی دی ولا مانې بد دا لګېږي چې یو سندره یو هنرمند خپله هغه شروع کړي هنر سندره شروع کړي د هغې په مابین کې تا ته په منځ کې راشي څوک سم د شروع کړي نه وي یوه نغمه غږېدلې وي ته وي دا بند کړه دا شروع کړه دا لکه د یو هنرمند دپاره ډېره ضربه ورکړي هنر ته هغه همغه هغه سور او مجتمع ختم کړي مثلا زه ګرمه سندره کوم ډایرکټ چې اتڼ شروع کړه یا اتڼ شروع وي دا بند کړه بله شروع کړه مست دا بیا ډېر هغه دی اخري نغمه د خپله خوا کوي تو خپله نغمه چې څه دې خوښ کېږي شعر انتخاب موزیک هر شی تا په خپله خوښه ده او په همدې سره له دوستانو سره له مینوالو سره د یوټیوب او ټیک ټاک هر څه چې ورته د سوشل میډیا د خواله رسنۍ نن ډېرې دي هر څوک چې هر چېرته مو ګوري اوري مو او که چېرته خوند هم اخلي کورې ودان در سره مخه کوو د اوس لپاره بارام جان زازی چې په لندن کې او زه د ده په کور کې میلمه یم عجیبه خبره خو دا ده چې د هنرمند په کور کې زه میلمه یم او د ده په کور کې مرکه کوم دا ګوره دا د ده کور دی او ډوډۍ هم ده را تیاره کړې ده وریجې به اوس پخې شي له خیره او پخې به وي ځین چې بس پخېږي او د چرګې بریاني ده که نه پوهېږم مرغ پلاو دی دا شی هم جوړ کړی دی راته د ده نه مننه کوم کور ودان او له خپلو ملګرو نه چې ملګرتیا یې راسره وکړه د ټولو نه دلته ډېر کسان ناست دي خو د دوه دریو کسانو نومونه درته اخلم قاسم خان مندوخیل میرویس میاخیل پاینده څرګند او سپین تڼی په خدای مو سپارو روغ اوسئ غزل وایم که دغسې وایم خوښه دی په خپله خوښه دی زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم دا د کور خبرې دیوالونو باندې نه لیکم دا د کور خبرې دیوالونو باندې نه لیکم زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم حسینا سبا ورته په سرو سترګو ژړېږمه حسینا سبا ورته په سرو سترګو ژړېږمه ځکه خو نیټې په تصویرونو باندې نه لیکم ځکه خو نیټې په تصویرونو باندې نه لیکم دا د کور خبرې دا د کور خبرې دیوالونو باندې نه لیکم زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم زه د چا نومونه په لاسونو باندې نه لیکم